د ننګرهار په یو شمېر سیمو کې کروندګر شکایت کوي چې ځمکو ته د کانال اوبه په سمه توګه نه رسیږي او له کبله یې حاصل کم او فصلونه یې سوځي. دوی وایي خلکو په غیر قانوني توګه له کانال بلولونه تیر کړي چې د همدې له کبله دوی ته اوبه نه رسیږي او له مسؤلینو غوښتنه کوي چې مخنیوی وکړي ترڅو د کانال اړوند ټولو ځمکو ته په عادلانه توګه اوبه ورسیږي. غیر قانوني بعض ځای کې اوبه خوشي شوي دي چې هغه غیر قانوني اوبه هم همدا باعث کېږي چې ښکته خلکو ته یا ښکته منطقې ته اوبه په صحیح نه ورسیږي. نو علم دا ده چې دا کانال پاک شي او د دغه غیر قانوني اوبو مخنیوی وشي ترڅو ښکته خلکو یا ښکته منطقې خلکو ته اوبه په صحیح صورت سره ورسیږي. اوبه کمې دي، د پاسه کمې راځي او کمې دي او نور خلک لښتېګانې ورته تېرې کړي دي، پوش بیا ځای مصرف راځي او دا به چې په کنټرول شي او باید دا اوبه موږ ته په منظم ډول باندې سره راشي، زموږ فصلونه اوبه شي. زموږ فصلونه وګوره اوس په همدې ځای کې دا پنبه او دا حساب کتاب دا ټول د تندې سره مخه ده، پوه شي که نه اوبه نشته پکې. د ننګرهار کانال ریاست مسؤلین هم یاد ستونزه مني او وایي له دې کانال 19 بلولونه په غیر قانوني توګه تیر شوي چې د همدې له کبله د کانال تر وروستۍ برخې د اوبو کچه کمیږي. په دې اړه د یاد ریاست د حفظ و مراقبت امیر انجینر ګل احمد امید رادیو ته وویل د رئیس صاحب کانال په مشرۍ باندې موږ ټول کانال کې وګرځېدو. هغه نیمګړتیاوې چې په کانال کې غیر پلاني بلولونه او د نیمګانې وې واټر پمپونه و دا موږ ټول په نښه کړل. دا کال چې دی 4 فصلونه لري، دغه مني فصل چې دی د اوبو کمښت وي ځکه اوس کاسه کې اوبه کمې دي، 50% اوبه شته فعلا موجود، 50% 16% نه. موږ هم باید 50% ولسونه د ملک گزاره موږ سره وکړي، 50% انشاءالله موږ خلکو ته دغه نیمګړتیاوې چې موږ رفع کړلې انشاءالله موږ د خلکو ته اوبه رسولی شو. د دې کانال ریاست ویان سید همایون غریب ملوای په دې اړه هڅې پیل کړي ترڅو د خپل سریو مخه ونیسي او ټولو ځمکو ته په عادلانه توګه اوبه ورسیږي. د ننګرهار کانال شرکت د رهبرۍ پلان دا دی چې دغه اوبه به هر چاته چې څومره حق دی په عدل او انصاف له مخې نه به هغوی ته رسیږي، د هغوی ته به خپل حق ورکول کېږي. د دې سره په خوا کې موږ سره په همدغه نیر باندې زموږ د لیدونو له مخې نه 19 هغه بلولونه دی چې په غیر پلاني توګه تیر شوي دي. دغه چاره د کانال د دغه لوی نهر د اوبو د کموالي ستر لامل دی. نو دغه ټولو په اړه باندې به انشاءالله موږ تصامیم نیسو، د خپل سریو مخنیوی به کوو. د دې سره په خوا کې به هغه اوبه به موږ مهار کوو. د ننګرهار کانال پروژه د پخوانی شوروي اتحاد په تخنیکی مرسته 1442 هجري شمسي کال کې جوړه شوې چې 1 کیلومتره اوږدواله او د 1.0 هکتار ځمکې د خړوبولو وړتیا لري. یاد کانال د څلورګونو فارمونو په ګډون د سررود، بهسودو، بټي غنیخیلو او مومندرې ولسوالۍ کې د باسول تر کلي پورې ټولې ځمکې خړوبوي. نصرت الله عمرزه، امید رادیو، ننګرهار.